السلام علیکم زما خوږو مشرانو کشرانو زما قدرمندو عزتمندو مشرانو کشرانو زما رونو خويندو ستاسو خور پښتانه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر ده. زه امید دی چې خبرې او ټیک ټاک وي. نن پروګرام د وزن په باره کې ما راوړی دی تاسو لپاره. یعنی د وزن کمول نن سبا ډیر خلک دي چې د وزن نه پریشان دي. د چا څوک وایي چې زموږ خېټه غټه شوې ده دا به څنګه کمیږي، څوک وایي چې زموږ وزن زیات دی، نو څوک وایي چې وزن هم زیات دی او بلډ پریشر هم زیات دی. نو ای ته رنګ مسلې دي. نو د دې په باره کې د دې مسلو په باره کې نن موږ تاسو سره څه خبرې شیر کول غواړو. نو لومبی خو تاسو دا په غور سره وورئ چې زه کوم ټپس تاسو له در کوم دا فالو کوئ، نه پکې یو لږه نه هره تیرول دي او نه څه تکلیف شته پکې، او ښه ایزي ښه په اسانتیا سره به انشاءالله ستاسو وزن دې سره کم شي. نو زما رونو خویندو سحر چې پاسئ تاسو نو انشاءالله په نهر باندې به تړمې اوبه څښئ. په نهر باندې چې کمی تړمې اوبه څښئ ابه لږې ګرمي دومره ګرمي بني چې تاسو له خوله وسوځئ، خو بیا هم د تړمو نه به لږې شانتې ګرمې وي. نیمه چمچ شهد به تاسو وخورئ او کاغنی نو یو کجوره یا یو دوه دانې میوې دا به تاسو لومبی وخورئ او بیا به پسې دا یو ګلاس تړمې اوبه وڅښئ. که کجوره وي او که تاسو نیمه چمچ شهد خورئ نو ورپسې به تاسو یو ګلاس تړمې اوبه لکه ګرمې اوبه ډېرې ګرمو نه چې لکه کمې چې خوله نه سوځئ داسې څکئ، خو په یو ساعت په دوه دریو نه داسې د چاو په شان یو یو ګوټ په تیالې او په دې طریقې سره به تاسو هغه وڅکئ. بیا هغې نه نیمه ګنټه بعد تاسو ناشته وکئ. ناشته کې کوشش وکئ چې غوړي د غوړو استعمال کمي. تاسو چې هر څه ناشته کې استعمالوئ استعمال کې، خو چې د غوړو استعمال پکې لږ کمي. کم خلک چې وایي چې سحر پراټه اون خورم او خشکه مې تیریږي نه، نو سحر ناشته کې څه وخورم؟ نو هغې دپاره یو زبردست بهترین شیز چې دی هغه د بیسن روټۍ ده. د بیسن روټۍ خلک وایي چې هو دا به څنګه پخو، نو دا ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به یو انډه کچا واخلئ، ابه ماته کې یو لوښي کې به واچوئ. په یو انډه کې به تاسو که انډه د ښه وي په یو انډه کې به تاسو یو 4-5 چمچې یا 3 چمچې بیسن واخلئ، پکې به واچوئ او بیسن تاسو پکې واچول، ای کې به لږ شانتې مرچ او مالګه واچوئ او یو 2 چمچې اوبه پکې واچوئ او تاسو ښه پینډ کئ او فرای پین ګرم کئ. پای کې معمولی شان آیل نیمه چمچ یا یو چمچ واچوئ او دا پای کې واچوئ او ښه په چمچ پیلاو کئ. یو طرف چې کله پوخ شي بیا داس په آرام سره هغه په دویم سایډ باندې واړوئ. نو دې نه ډېره زبردسته روټۍ پخیږي، دومره ښکلې روټۍ وي، د هغې مزه دومره ډېره وي. هغه تاسو د سحر یو کپ چای سره وخورئ او ورسره یا 2 جوش کړي انډې یا یو املیټ وخورئ. نو ګورئ یعنی یو انډه خو هغې کې شامله شوه، نو یو جوش کړي انډه یا یو املیټ انډه دا تاسو سره بل اخیستی هم شئ، خو که نشئ اخیستلو نه غواړئ لا ښه ده. یعنی خپل هم ښه طاقتوره ده او ټوله ورځ ورسره بنده موړه مي نه. هغه روټۍ تاسو سهار چای سره وخورئ او په پخولو کې ډېره ایزي ده او په بالکل یو لحظه کې پخیږي تیاریږي. نو زما رونو خویندو دا شوه ستاسو سهار د نهارې هغه تړمې اوبه شوې او دا ورپسې نیمه ګنټه بعد ستاسو ناشته شوه. د سحر چې د چا چې بلډ پریشر ډېر زیات وي، وزن هم زیات دی او بلډ پریشر هم زیات وي، نو او خېټه غټه وي، نو دې انسان دپاره سحر هغه د شهد په ځای دی هغه د یو غوټه اوږه نه چې کوم وطنۍ کورنۍ اوږه ورته وایي، هغې نه دې صرف یو دانه اوږه بیله کړي، نری نری دې کټ کړي او خولې ته دې واچوي او ګرمې نه تړمې اوبه یعنی چې خوله نه سوځئ، هغې نه دې ورپسې ګوټونه ورسره والي او عادي تیر کړي او هغه تړمو اوبو ګلاس دې ورسره ختم کړي. نو دا چې د چا بلډ پریشر زیات وي هغې دپاره. که د بلډ پریشر مثلا نی او صرف وزني نو هغې دې دا نیمه چمچ شهد ورسره والي، او د چا چې شوګر دی هغه د شهد بالکل نه الي. نو دا دغه کسان دپاره ده چې دې دواړو کې اوس کم سیز کم کس لخي او بیا دې ورپسې دغسې ناشته وکړي چې کوم طریقه ما تاسو ته وویله. بیا هغه ناشتې پسې اکثر
خلک د 11 نیمو بجو ټایم کې دوباره اوږي کېږي، ورته پته ولګي چې موږ اوږي شو او دې ټایم کې دوی ځان له سموسې او پیکوړې او دا شیزونه راغواړي. نو د دې شیزونو نه ځان وساتئ، د دې په ځای ځان سره لږه شانتې اوچه میوه وساتئ، یعنی غوزان، بادام، میوه، کشمش، کاجو، دا قسمه شیزونه ځان سره اوچ وساتئ. اینه لږې شان دانې وخورئ. کوي چې نه هغې سره خو مونږ نه مړی خو څورې اینه مخکې تاسو د ناشتې نه بعد تاسو چې 11 بجو ټایم کې وږي شئ نو یو ګلاس تړم اوبو کې نیمه چمچ سبوس یا اسپیغول یعنی اسپیغولو ست په تاسو واچوئ او هغه به مکس کړئ چې نرم شي، تاسو به هغه وڅکئ او هغې نه بعد به بیا تاسو 15-20 منټ بعد دا چې کومه میوه ما وچه یاده کړئ دا واخلئ. که وچه میوه نه نو صرف هغه چې کومې چڼې وي، هغه تورې چڼې وي، هغه زیړې، هغه ځان سره ساتئ. یو موټی د سموسو پیکوړو په ځای هغه راوالي وخورئ. که چا سره چڼې خوړل نه غواړي نو بیا پولې چې کومې پولې ورته وي هغه پولې راوالئ. نه خو که تاسو ښه ډک پلیټ هم وخورئ څه پروا نه کوي، امید چې یو سره داسې هم خوړی شي هغه تاسو وخورئ، خو سموسې پیکوړې مه خورئ. بیا د غرمې روټۍ کې تاسو فش خوړی شئ، یعنی کب خوړی شئ، تاسو دا چکن خوړی شئ او چې څه قسمه سالنې کار سي، مطلب دالونه هم د غرمې خورئ، ماسخوتن کې مه خورئ ډېر. دغسې که څوک وریجې خوښول غواړي وایي چې دې نه خو ځان بالکل نشم ایسارولی نو لږې شانتې د وریجې ایلي او باقي دې پکې څه نور دال وغیره مکس کوي نو دې سره به زیات هم شي ورته او ماړه به زر شي. نو داسې څه غرمې خوراک وکړئ. اینه بعد خو دا ده چې څوک د غرمې یو پلیټ سالن خوري، مثال خبره 2 روټۍ خوري نو هغه د یو روټۍ او نیم پلیټ سالن راوالي او د هغې په بدل کې د ورسره یو پلیټ ډک سلاد کټ کړي، کې ګازرې، مولی، پیاز، بادرنګ، بندګوپي، څه خوښ هغه سلاد دې کټ کړي، سلاد پتې دې پکې شامل کړي او دا هر څه نو دا دې خوړی شي او هغې نه نیمه ګنټه بعد دې بیا دې سره دا ده چې کم یو روټۍ کمه شوه، نیم پلیټ سالن کم شو، دی په بدل کې یو ډک پلیټ سالن د سلادو راغو نو هغه حساب برابر شو. اوږې تاسو پاتې نه شوئ، مزه هم دله درکړه، ماړه هم شوئ او وزن به ډېر زیات تیزۍ سره ورسره انشاءالله کمیږي. هغې پسې بیا تاسو نیمه ګنټه بعد یو کپ شنې ترخې چای والی، څوک ترخې نشي څښلی پکې یو چمچ شهد هم اچولی شي او که شهد خالص نی نو بیا لږه شانتې ښه دا ده چې معمولي شان ګوړه ورسره استعمال کړئ. مونږ خو بالکل ترخو باندې ځان عادت کو چې 3 ورځې ترخې چای وڅښئ نو انسان ډېر ښکلی عادت شي. نو دا ستاسو د غرمې روټۍ نیمه ګنټه بعد شنې چای شوې ترخې کاوه شوه او هغې نه بعد بیا مازدیګر کې انسان دوباره وږی کېږي نو مازدیګر کې ښه دا ده چې تاسو فروټ وخورئ، چې کوم یو فروټ ستاسو خوښي او کوم یو فروټ تاسو ته موجودي هغه یو فروټ تاسو خوړی شئ، استعمالولی شئ، تاسو هغه استعمال کړئ. د مازدیګر تاسو چې هر یو فروټ خورئ، تاسو فروټ وخوړو ګوره ماړه شوئ، اوږې پاتې نه شوئ، دې کې به چېرته کې اوږې پاتې کېدل نی، لږه به بالکل نی او خو مزېدار ډایټینګ به هم رواني، مطلب لږ هم پکې نشته، وزن هم کمیږي. بیا تاسو چې کله د ماسخوتن اکثر خلک وایي ماسخوتن روټۍ په ځای د ماښام روټۍ شروع کړئ، مطلب ماسخوتن روټۍ چې څونه ناوخته زه تاسو آسان طریقې سره پوه کوم. د ماسخوتن روټۍ چې څومره لیټ خورئ وزن زیاتیږي به، چې څومره په وخت خورئ هغومره به کمیږي. ماسخوتن روټۍ لږه په وخت باندې خورئ او په هغې کې بیا دالونه او غوښې استعمال مه کوئ. د ماسخوتن روټۍ کې صرف د سبزۍ استعمال کوئ، د سبزۍ لږ شانتې سالن راوالئ او بیا هماغه د غرمې کار دلته مو کوئ چې فرض کو 2 روټۍ وي نو یو روټۍ راوالئ او یو پلیټ سالن خورئ نو تاسو نیم پلیټ والی او د کمی پوره کول لپاره ورسره یو پلیټ تاسو سلاد کړئ. صرف پیاز داسې شی دی چې تاسو ټوله ورځ خوړی شئ، خو ماسخوتن روټۍ کې تاسو پیاز به نه خورئ، هغه خطرناک دی، هغه ښه اثرات بیا نه کوي. پیاز چې د ورځې خورئ بې انتها فایده ناک دی، خو که ماسخوتن خورئ بې انتها نقصان ورکوي. نو دا ستاسو د ماسخوتن روټۍ شوه، نیمه ګنټه بعد ورپسې یو کپ ترخې شنې چای وڅښئ. نو د ورځې 3 کپه شنې ترخې چای څښل دا هم پکې لازمي دي او هغې نه بعد بیا تاسو خوراک بالکل بند کړئ او ماسخوتن کې که څوک پیس کوي نو پیس کولی شئ وزن کمولو دپاره. خو د یو طریقه دا ده
چې پیو کې پی پاخه کوي نو هغه لږ پرېږدي چې په سر کم پیروی راشي په چمچ پتې لرې کوي او بیا به هغه پی اوس کوي بغیر پیروي والا پی. نو دا تاسو څکلی شئ او دا ستاسو د ټوله ورځ خوراک شو. دې کې یو شیز پاتې دی هغه زه تاسو جدا به دې باره کې تاسو سره خبره وکړم. هغه دا ده چې سحر تاسو ناشته وکړئ نو د ناشتې نه نیمه ګنټه 1 ګنټه بعد یا 2 ګنټې بعد چې تاسو به اوبه څښل شروع کړئ تړمې اوبه. نو 1 ګلاس تړمې اوبه به تاسو بیا هره 1 ګنټه بعد در ماسخوتنه پورې څښئ. که څوک وایي چې دا خو جمع دی او هر 1 ګنټه بعد 1 ګلاس اوبه څښل خو موږ ته مشکله ده. ګورئ زما روڼو خویندو چې جمع شروع شي نو تاسو اوبهګانې څښل بند کړئ او چې حساب یې نه کوئ یا په دې طریقې سره یې نه څښئ نو ټوله ورځ تېرې شي خو تاسو اوبه ونه څښلی شئ او دا زموږ صحت دپاره ټول نه غټ نقصان دی. په ژمي کې خلک وایي یخنۍ نه ده زموږ سکن خراب شو مخ وچاودو لاسونه وچاوده. دا وجه د یخنۍ وجه وي یعنی دا زیاته وجه د اوبو کمی دی. موږ اوبه څښل پرېږدو په وجه زموږ سکن هم خراب شي ګردو مسلې هم شروع کېږي قبض مسله هم ژمي کې ډېره زیاته وي ځکه چې موږ اوبه کمې څښو یا تړمې ونه څښو. نو په دې وجه اوبه ډېر لازمي دي. نو که چاته څوک وایي چې 1 ګنټه بعد موږ نشو څښلی اوهو دا خو بیا ګرانه شوه نو هره خبره ځان ته مسله کوئ مه. بیا خیر دی 2 ګنټې بعد یو ګلاس تړمې اوبه څښئ هر 2 ګنټې پس 1 ګلاس تړمې اوبه څښئ هم به ماسخوتنه پورې کافي اوبه تاسو وڅښئ. صحت به ښې ګردې به ښې او بالکل ټیک ټاک به وي ورسره انشاءالله. نو داسې او تړمې اوبه چې دی دې سره وزن کمیږي او اوبه چې څوک څومره زیاتې څښي وزن کمی. نو داسې تاسو د سحر نه والا ګوره تاسو خوراک کم هم شو دی په ځای سلاد پکې شامل شو د سموسو پکوړو کیلریز والا شیزونو په ځای تاسو میوه او فروټ شروع کړه هغه هم صحت دپاره ښه څیز دی. کمزورتیا به هم ورسره نی او وزن به هم کمیږي خوراک هم ټول صحیح شو او دغسې زیاتې اوبه استعمالول پکې تاسو شروع کړه. پکې 3 کپه شنې چای تاسو شروع کړئ روزانه. نو دغسې تاسو حساب کوئ یو ټایم پکې د اسپغولو ست شو او سحر کې دا تاسو نو چې څومره ټپس ما خو هر څه فالو کوئ خو دا فالو کول نه وړاندې تاسو خپل وزن چک کوئ ځان سره ولیکئ چې زما په دې تاریخ دونه وزن دی او بیا هغې نه بعد تاسو دا هر څه فالو کوئ هفته 2 هفتې بعد دوباره خپل وزن وګورئ انشاءالله وزن به ضرور کم شوی وي. او چې د چا کم شي هغه ماته میسج کې ولیکئ چې او زموږ کې دومره وزن کم شو خو که د چا کم نشي هغې خو هم راته ولیکئ چې زموږ کم نشو چې ته بیا نیکسټ موږ ښه ټپس ورکړو چې د وجه څه وجه کم نشو او د دې نه نور هم داسې ټپس شته چې هغه ایزي هم د سره وزن کمیږي. که څوک په دې کې په کومه خبره نه وي پوه شوي او یا څه قسمه هغې ته څه مسله یا هغې څه کنفیوز چې موږ په څه خبره پوه نه شو تاسو کمنټس کې سوال وکړئ. زه به ستاسو نوم انشاءالله بل پروګرام کې واخلم او تاسو له به ستاسو د سوال جواب درکړم. اور دا شو د وزن کمولو باره کې ډېر اهم معلومات چې کوم ستاسو خور پښتانه تاسو له درکوي او زما وروڼو خویندو یو شیز دی چې هغه ډېر ضرور دی دې سره روزانه نیمه ګنټه واک کول یعنی پیدل ګرځېدل روزانه نیمه ګنټه پیدل ګرځېدل او که څوک ګرځي نو اکسرسایز ورته اساني نو هغې د نیمه ګنټه اکسرسایز کوي یا د که څوک جیم ته ځي نو 15 منټ نیمه ګنټه دا او که څوک نه کوي او پیدل ګرځېدل ورته اساني خو دا نیمه ګنټه واک او اکسرسایز یا اکسرسایز دا نیمه ګنټه دې دپاره وباسئ او روزانه دا نیمه ګنټه ضرور کوئ ورسره. نو انشاءالله لازمي هفته 2 هفتې بعد چې تاسو خپل وزن چک کوئ کافي به کم شوی او دا هر څه فالو ساتئ. خو ما ته ووایي چې چا کم شي هم که د چا کم نه شو هم او که دې باره کې څه مزید څوک تپوس کوي نو هم تپوس کولی شئ. او زما وروڼو خویندو ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. ستاسو خور پښتانه به بیا د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږي او زما مسلمان وروڼه خویندې مسلمانان چې په دې دنیا کې په کم ګوټ کې دي په کم ملک کې دي په کم ځای کې دي هغه ټول دی الله خوشحاله او آباد لري په خپل حفظ او امان کې دی الله لري او الله د تکلیفاتو نو ساتي د الله په امان. السلام علیکم زما خوږو مشرانو کشرانو زما قدرمندو عزتمندو مشرانو کشرانو